د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست په انګړ کې د ای ټي ایم څانګه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوه. د روان 1440 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې په 29مه نیټه د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست په انګړ کې د مجاهدینو او منصوبینو لپاره د نوي کابل بانک د ای ټي ایم څانګه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوه او نن رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یا د پرانیست غونډه چې د همدې ریاست په انګړ کې جوړه شوې وه، یو شمېر مسؤلینو او منصوبینو پکې ګډون درلود. د یادونې وړ ده چې د ای ټي ایم د فعال شوی ماشین به په 24 ساعته توګه د ټولو ای ټي ایم کارت لرونکو مجاهدینو او منصوبینو پر مخ خلاص وي. د دغه څانګې په پرانیستل کېدو مجاهدینو او منصوبینو خوښي څرګنده کړه او یو تن مجاهد وویل: مخکې به موږ د معاشات لپاره بازار ته تلو، نو موږ په وظیفو کې یو قسم خلل راتلی. اوس الحمدلله موږ خپل ریاست کې د ای ټي ایم څانګه فعاله شوې ده او په ډېره اسانۍ سره خپل معاشات کښلی شو. موږ په وظیفې کې انشاءالله کوم خلل نشي راتلی.